زموږ مور پلار دې قربان شي په دغه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. والله سبحانه وتعالی دې هغه خلک تباہ او برباد کړي او د عبرت نشان دی وګرځي څوک چې په پیغمبر پورې استهزاء او سخريه کوي. والله سبحانه وتعالی د آخرت نه مخکې هغوی په دنیا کې تباہ او برباد کړي. والله سبحانه وتعالی دې په داسې عذاب راولي، داسې سزا دې ول الله ورکړي چې راتلونکي د قیامت پورې د هغې نه عبرت واخلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې استهزاء او سخريه دغه مزاق کول، دغه ګستاخي کول، د دې بدله الله سبحانه وتعالی په خپل علي انا کفیناک المستهزئین. پیغمبر ذکر فيه ما دا خلکو د پاره کوم چې پتا پورې خان دي، خو په موږ باندې الله یو امتحان راوستی دی چې الله هر څه کولی شي. الله سبحانه وتعالی هر څه کولی شي، خو دا بعض کارونه موږ ته خولي دي دپاره دي چې زموږ ایمان راښکاره شي. او که صرف الله سبحانه وتعالی هر څه کولی، د پیغمبر د ګستاخانو نه هغه بدل اغستی او جهادونو ته ضرورت نه، کافران الله تبا کولی او غریبانان الله مالدار کولی، صدقو ته ضرورت نه وي، زکاتونو ته ضرورت نه وي، نو موت ته به څه شي ایمان راوړی؟ موت ته څه کول؟ بیا موږ به صرف کلمه ویل خپل په خپل باندې چې الله هر څه کوي، کې څه شک نشي چې الله هر څه کولی شي. خدا کارونه موږ ته والا کړي د بخپل الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړي، وی که زه وغواړم بدل به واخلم د دغه خلکو، ولکن لیبلو، والله دا غواړي چې تاسو امتحان به تاسو باندې راولي، تاسو څه کوئ، څه کولی شئ او که نشئ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دفاع کې او څوک چې په هغه پورې خندا کوي هغوی له په جواب کې هر انسان خپل وس مطابق کار به کوي. زموږ سره چې کوم وس او طاقت دی هغه دا دی چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت ښه نشر کړو د خلکو په منځ کې، او موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم ښه روان شو. و انګریزان وخندل په پیغمبر پورې. راشي زه درته ښیم د مخکې ورځو کې یو ویډیو دی، یو کس چې کمیس پرتوګی اچولی دی او مونځ کوي او په منځه کې سګرټ څکي. لیدلی هم دی که نه دی؟ د دغو باره کې به څه وایي؟ ته ماله ګیله کوې د انګریزانو نه، ته ګیله کوې د کافرانو نه. یو هغه بله ویډیو چلیږي هغه ښه واضح ده چې هغه پښتانه دي، یو 4-5 کسان دي په جمع باندې ودرېږي، بیا مذاق کوي په هغه منځه کې. ته څه شي ګیله کوې د انګریزانو نه؟ ته ګیله کوې د هغه خلکو نه چې هغه خصفه وایي زه الله نه منم، زه پیغمبر نه منم. دې خلکو مبارک کې څه وایي ده چې وایي چې زه پیغمبر منم او بیا پورې خاندي، په عبادت پورې خاندي، په دین پورې خاندي. دوی سره به څه کوي؟ مونږ په خپله لار کول او کړې ده دغه خلکو ته کوم چې ټوغې کوي زموږ په پیغمبر او زموږ په دین پورې، مونږ ورته لار کول او کړې ده چې د یو مسلمان ګیره مسلمانې ویني او د مسلمان په ګیره پورې مسلمان خاندي، کافر به نه خاندي په دې ګیره پورې؟ لازم به خاندي. یو مسلمان په لباس پورې چې کله مسلمان خاندي او هغه لباس یې په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، کافران به نه خاندي. کله چې مسلمان راولګي د پیغمبر په حدیثونو پورې ټوغې کوي، په هغې پورې خاندي، نو کافر به نه خاندي په پیغمبر پورې؟ لازم به خاندي. چې یو مسلمان ته دا پته نشته چې زما د پیغمبر نوم څه دی، زما پیغمبر پیدا شوی کوم ځای کې، دغه عمر څومره و، دغه د پلار نوم څه و، دغه د مور نوم څه و، دغه د بچو نومونه څه و، هغه وفات شوی کوم ځای کې دی، دی به څه دفاع وکړي د دغه پیغمبر؟ یوازې خو به دې کار نه کېږي چې سړی بوټ راوالي او روډ ته راوځي چغې وایي. ته راووتې روډ ته، تا چغې مو وویلې، جذبه دې د ایمان دې دی. موږ د دې جذبې قدر کوو چې د ایمان دی او د غیرت. خو که چېرته دغه دشمن چې ستا به د پیغمبر پورې خاندلي او تا له مخې له راشي او تا ته وایي چې د چا په دفاع کې چې ته راوتې، دا څوک و؟ به یې ته هم نه پېژنې، ته به څه دفاع وکړي؟ هغه وخاندي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې مذاق وکړي، وایي د مسلمانانو پیغمبر د یو جنۍ سره واده کړی چې د هغې 9 کاله عمر و،
د دومره وړي جنې سره د څنګه واده کوو ته به دې څه جواب کې ته دې څه جواب وکې او وخاندي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې چې د 11 بیبیانې وي دا څنګه پیغمبر چې د 11 بیبیانې وي دې به ته څه جواب کې دې نور خبره هغه په قران او حدیث کې راو بشي ته دې څه جواب کې که صرف په مزدوري کو دنیا به ګټو خزو بچي بساتو زما په خزي ستا په خزي پور چې څوک خبرو کینو سرکیګو شنکیګو پختنی مو پختو داو تباب کم او تباب میکیو سر به کې و بیل مړه غلې شي او خزي پسې خبري کړي څه دنیا ورانه کړي دا پیغمبر پوری وخاندي موتا خبره دي سي تیر شو مخه تر الله د دې پیغمبر مبارک وي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم پیغمبر په مؤمنانو باندې دا غوي د ځانونو نزيات حقدار دي زما دا ساچي دا زما دا بدن چې دی دا زړه چې دی د دې په ما دومره حق نشي څومره چې دغه انسان د کم چې په مدینه کې دی دغه انسان په عمر حق دی دا خزا دې په شنب یو لا کراوړو دغه خپو کې به قربان کو د بچي د دنیا د هر سبب قربان کو په دغه خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې پیغمبر پیژنم نو دفاع به دې شي وکړه ولا خبره غلط دفاع خو سره داغه چا کولای شي چې پیژني کنه نو چې زما شکل د پیغمبر په طریقه نه زما لباس دغه په طریقه نه زما کور دغه د کور په شان نه دی زما خزه چې د دیندار نه ده زما بچی پیغمبر نه پیژني زما مور پلار پیغمبر نه پیژني او سحر او ماخام دنیا او دنیا مزدوري او مزدوري او سکول او تعلیم او کته او بر به بخره کې اخ یاروي انګريزانو بیا وخاندل ښا انګريزان ولا وخندل چې کله ته پته ولګی دا چې دغه انسان تابعدار دغه انسان نه پیژني څنګه وي وخندل سو وخت پورې چې امت دي چې دی امتیانو خپل پیغمبر خپوره پیژندون او کفارو کې د مجال او د طاقت دغه نو چې زموږ پیغمبر پورې خاندلای وي هغه خپل پته چې دوی نه پیژني دوی ته چې د پیغمبر حدیث وي دوی زما مذهب جدا دی اسلام مذهب جدا دی د مسدی فوق د پیغمبر هغه خدای له مذهبونو جدا کړی دي مسلمانانو خدای له فرقې جوړې کړې دي زنده‌باد او مرده‌باد مسلمانانو خدای له جنډې جوړې کړې دي مسلمانانو غم خو د خېټې سره دی مسلمانانو غم خو د کرسي او د سیټ د ګټلو سره دی مسلمانانو غم خو د مشرتیا سره دی د وسته پوښتنه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دې وسه بیان کې د غسیرت منګ الله تومره مکلف کړیو د پیغمبر په دفاع کې چې موږ هغه څوک چې زموږ په وس کې زموږ په وس کې دا ده چې موږ د پیغمبر طریقه په خپل ژوند کې راولو دویمه زموږ په وس کې دا ده چې موږ د پیغمبر د سیرت پرچارو کو خوري کو خلکو ته وخایو چې په کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې چې د خبيسان خاندي اګوره دي سينو څنګه چې دوی وایي اخو دي سي وغدي سي وغدي سي کوي به دي شو کنه الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په دې باندې د عمل کولو کم شي کم دومره خو شو کنه چې د قیامت پر ورځ په حوض کوثر باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورشو مسترګي خو مو چتی کنه چې رسول الله ستا سیرت من خورو ستا په طریقه عمل کو اوس بالکل مې کړه دیو په دې ارمان پراتی چې حوض کوثر وببس کو شفاعتونه برانه کوي هیڅ کوم نه کوي نو دا انسان دی چې د دې لپاره په جنت کې د ټولو نه اوچته درجه ده